داسې د مچو غوندې ورپورې نښتي میلې ته راغلي سیل له راغلي مسلمان سیلونو له پیدا دی که تاسو سال جوړ کړی دی ستاسو د بچو سال جوړ کړی دی په دې ښار کې وګوره سال جوړ ورشئ شیباغ کې وګوره دا د اکا بابا میله ده دا د شیباغ میله ده ابراهیم علیه السلام له قوم راغی چې راځه کنه میله ده چې هغې ته لاړ شو هغه ورته انی سقیم زه بیمار یم څه بیمار یم وایي تاسو چې د کفر نه توبه نه وباسئ زما ره بیمار دی نو میلې زما زړه نه غواړي د کوم قوم ره چې په اسلام دردمن وی او په اسلام خوږمن وی هغه قوم به میلو ته لاړ شي تاسو ورشئ د 3 ورځو کیسه کې چې نن او سبا او بل سبا هم تماشا وکړئ د دې قوم بچي په دې بایسکوپونو کې وګورئ په دې سینماګانو کې وګورئ معلومان عرض میں دانے کیسے دیوال کا ڈلکی قبول دی د دې قوم اسلام کی تعظیم خونی انقلاب غواړي دا قوم چې په هر سرک د وینو دریابونه روان او یا آسماني طوفان غواړي چې آسماني طوفان پې راشي چې سهار د شپې څملئ او سهار راپاسئ تاسو لاندې یو ځمکه در باندې هله به دا قوم ټیکېږي وایي د خدای په لوی کرم به کېږي په عقل ګرانه ده زما د اشنا مینه انعمت علیهم دا قوم الله چې په انعام او مهربانۍ کړي دي دا قوم ته چې خدای ته وایې چې خدای د هغه قوم لار راته وښایه چې تا په انعام کړی دی کوم خلق دی د دې عمل خلک وي دا مونږ چې څه کوو بیګا زمونږ جومات ته عرب راغلي د سودان او د ابوزیدي او یو هلک پکې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوم ځای کې په کاڼو ویشتی و طایف یو هلک پکې ده طایف دې اختر ته وګوره 4 میاشتو ته د وطن نه راورک شوي دي جومات په جومات او در په در ګرځي زه راووتم جومات ته یو 2 ګنټې مې ورسره تېرې کړي چې بار راووتم هغه هلک راپسې رامنډه کړه وی دعا راته وکړه زما پلار لږ وړاندې چې الله یې په خپله لار کې قبول کړي او په خپله لار کې وباسي پلار ته مې ویلې دعا وکړه یو هلک راته دا وویل عزیزانو هلکې مې خیال کولو ورسره ناستم چې بار اله په دې اختر کې خلک هر سړی کور ته ځان رسوي دوی په اختر کې د کوره راوتي دي او د خدای دین یې په سر کړی دی او په جوماتونو ګرځي او تاسو څه وکئ چې دوی وایي چې کېنئ د دین یو څو خبرې به کېږي نو تاسو کېړی والئ او جومات نه بار وځئ تاسو به خدای بخي ظلمن پرېښي هلکه کېنه که نه یو ساعت وایي دا وزګار دي داسې وایي که نه وایي کېنه چې کوم در باندې به نړۍ اخلي شي کېنه او چې اوس مې رسېدی یو خو به ما نه چا ګوره نه وی پرېښتی دا ډېر منځونه چې کوي که نه دا ډېر منځونه دا د منځ ته کېنولی چې دا واښه لرې که دا په مخ کې چې پرېښي دا واښه دي واښه دا ګیره نه ده د پیغمبر د حدیث ته واورېده چې بیانېږي او ته ترې روان شوې نو دا خو د پیغمبر په حدیث کې راغلي دي نو دا ګیره نه ده دا ډیله ده دا واښه دي دا کټکل پکار په قرآن او حدیث هلکان زلمي د 20 کالو دا 13 کالو هغې کېني او تبلیغي کتاب رواني چې کېني د دین یو څو خبرې کېږي او سپین ږیري ترې روان شي وایي دا اوزګار دي نو ما ته د قرآن دې آیات نه یره پیدا شي ویرېږم چې ښه ته د قرآن او د حدیث اورېدو ته اوزګار نه او دا دې سخته وغورځول نو الله به درته په قیامت کې وایي چې کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها زما قرآن او زما د پیغمبر کلام درغلی و ته ته شا کړی روان شوې کذالک اليوم تنسا نن تم زما هیرې چې زما کلام ستا هیرو تم زما هیرې تاسو به د خدای هیر یې هیر پېژنئ خدای به وایي زما یاد کې نه زما هیرې الله دا وختي ناتم واورېدو چې پوه یم شوی که نه خدای خبره مړه خدای هم خبره نه پوهېږي نه پوهېږم دا د بدخیلې نه راغلی او که نه پوهېږم په دې خو پوهېدئ چې لال خان هم پاس کولو د تاڼې خان نه نه لال خان هم چې پاس کولو که نه لال خان هغه مولي ته وایي چې هغه اجراګان پې کېني
پاسپورټ او پاغي خو پوهېدل فنات نه والله فنات کې څه شو هغه لکه راشه دا لږ واورئ